دا وتا ستا په خور خار کې فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. اس دا سوکویلی شي چې دا الله په ټوله خدای کې د پیغمبر نام له مرتبه د چاشتا دا سوکویلی شي. نو د خپل کلام رسول د پاره ده انتخاب چې ده هغه د پیغمبر وکړو او بیا د پیغمبر د پولولو د پاره انتخاب چې ده الله دې یو داسې ملائکی کړي دي چې هغه ملائکی ته جبرئیل علیہ السلام وایي. جبريل هغه ملائکه ده چې د خدای په ټوله خدای کې څومره ملک مقربین چې دي د جبريل نه اوچت مقام پکې د چا نشته. نو د هغه پیغمبر په یولو د پاره به بیا الله انتخاب د جبريل علیہ السلام وکړ. هغه کلام الہی چې دی هغه به جبريل راوړو هغه متعلقه پیغمبر تا. نو جبريل به مولا کړو دا الله په مراد باندې پوی به کړو چې دا الله د دې لفظ دا مطلب دی او تب دی قوم ته داسې وې ناغې نه پس ته بیا پیغمبر چې دی قوم ته هغه مراد بیانول. عزیزانو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام دا د جنت د زمانه نه او د آدم علیہ السلام د زمانه نه د انسان سره د دې پیوستګي شوې ده او داسې پیوستګي ده چې د انسان اول نکاح چې ده اول نکاح دا هم جبريل علیہ السلام تړلې ده. مقام دومره اوچت بی بی حوا چې په جنت کې پیدا کړه او بیا اراده د دې وشو چې د بی بی حوا او د آدم علی السلام نکاح وشي. نو د دې دوارو نکاح چې ده هغه هم جبريل علیہ السلام تړل. او سوال د مہر د بی بی حوا مہر کې څه شی ورکې؟ نو دغه وخت آدم علی السلام سره وڅ چې د دې په مہر کې ورکړې یا الله ز مہر څه ورکم؟ الله ورته وی آدم ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي محمد نامه به وي داغه په روح باندې لس کرته درود شریف وایا او هغه د دې بی بی حوا په مہر کې ورک. نو عزیزانو جبريل هغه فرشتہ ده چې د انسان اول تعلق د نکاح هم جبريل جوړ
جوړ کړو او اخیری خاتمه هم د جبريل په جناب محمد رسول الله باندې وشو. اوس دا جبريل دمره عظیمه ملائکه ده چې د شپږ شلې وزرې دي، شپږ شلې. بعض علماء وایي شپږ سوه وزرې دي او یو وزر د جبريل داسې ده چې هغه خور کی نو دا ټوله دنیا پټي. اوس په دې وزرو د پاسه لیکلي څه دي؟ علماء لیکي چې په دې ټولو وزرو دا لیکلي چې قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نن قل هو مونږ ته د سخکاری نه نن دنیا وګوره د انسانانو نه غواړي، انسانانو پسې ګرځي. نو الله پریخي چې ټیک ده چې ارکله تاسو د انسان نه غواړئ او زم پریخي ما نو زه وګورم چې دا انسان ستا حاجت رواشي یا دا انسان ستاره ضرورت پوره کړي. نن تاسو وګورئ ټول ملک در په در او خاورې په سر په انسانانو پسې ګرځي او د الله په مقابله کې حاجت روا چې دی هغه انسان ګڼي او بیا انسان له هغه الفاظ وایي، هغه القاب ورکوي پناه په خدای. دا وزیران مزیران چې چرته لاړ شي دوی له یو سپاسنامه جوړه کړي، دا علاقه کونسلر سے یا چیئرمین سے یا ارگن بلاچی دا علاقه خان یا سپاسنامه لیکي. په هغه سپاسنامه کې چې کوم الفاظ لیکلي هغه وزیر ته نو زه چې کله واورم یا وګورم نو زه سوچ کوم چې هغه کور دی وران شچاته پکې اوسي دې د غلو ډیرینه تاسو شی جوړ کو تا خو ډیران دی. عزت مآب دا زمکه د دې قابل نه و چې ستا قدمونه ورته راغله او دا قوم پتا فخر کوي، دا قوم دس اوس هغه ناستي لکه پیشوګې. اسی زمون د حکومت د خلکو د شکلونو ته وګورئ کنه خسته سړیم پکې نشته، ټول پیشوګي نشوګي دي او چا پوزي چیتی دي او چا غوګونه کاګ دي او چونکه وزیر دی او دولت ته ور سره پولیس ته غیر چاپیر دی نو موږ ورته ټینګې دی نشو. نو خدای ځان تسپارلی ای نار بخوارے گئی، نور بذلیل کیے گئی، نور برسوا کیے گئی. تماشی بدزان کوئے سلطاری ای او سرسوائی. نن زمون ملک تاسو وګورئ قبرونو تم خلق سجده لګئی، قبر ته په سجده پریوز تندې ورته ولګئی. دا تندې دي چې د الله نه سیوا چا ته پزمکه ولګولو پټ کی سړی کافر شي. پټ کی دیو جنا دې خبرو کې به ډېر احتیاط کوئ، سوچ وکوئ. کله کله تاسو د چا لاسونه سپوي دی او بزرگ سړی یا د نیک سړی نو لاس چور کې سپې نو لاس پیدا شي اوچت کې نو سپې دا څه ور پټی کېږي سر باندې ټیټي
د سبحانه دا تقاضا نو ایاک نعبد خاص تعالی را عبادت کو اے الله د عبادت قابل بل څوک نشته او ایاک نستعین اے الله تانه امداد غواړو تانه سوا بل څوک د امداد قابل نشته بل څوک چې تا سره امداد الله چې د چا په زړه کې نه اچولي کته خیر غواړم تعالی یو روپۍ نشي درکوله اچ د چاړه کې واچي چې روپۍ دلاور کده الله درکړي بنده نه درکړي بنده خو چاله سو نو امداد با همیشه د الله نه غواړي سوا د الله نه بل ای څوک د امداد غوښتو قابل نشتا چې الله در سره وي ټول کائنات در سره دی چې الله در سره نه وي هیڅ در سره نشتا نو امداد با هر وخت د الله نه غواړي ادغلو عقیده به نه ساتي چې د شپې زیارت ته ورشي بابا غلې پسې زما خو خلاف او جنډه به در تراوړم که کامیاب شي چې د شپې اخلاق کې کامیاب شي ساره جنډه او غلاف را روان کړي په قبر یو غوړي اوس دا بیل باسته چې په قبرونو باندې غلافونه غړولو جنډې او درولو وغیرہ وغیرہ چیرلې ته پورې تړل بعض قبر چې وګوري دا خزي ورغلینو د دنیا چیرلې ور پورې تړي د دنیا چیرلې دا سکه خوره وي مراد نه دلته زمون پنځه پیران تیر شي زیارتونه دي هغه له چورشي پاسونه د جاروګانو ډکی دا خزي ورزي او جارو یو سي صاحب ورلړی چې دا چا جارون خطا نور خزي مبارکه ورکی جو مبارک شه مراد دی پورا شو جارو دی اون خطا خدای خبر چې دا خزي درکه څه مراد دي ځکه چې زمونږ د وطن د خزو مراد نه پوره کیږي اسمان ته ورسېدي خو لا مغه مراد پزړه کېشته دي چې خپل کې کینو خور مونږ تم په پاکستان کې صحت نه دی ملو نور څاګ واړی مونږ نه هم اجراګان جوړ کړ دلګان امرانه جوړ کړ خنزیران امرانه جوړ کړ زپکور کې ناستیم ته په پروډونو باندې چکرې وای مونږ نه نور څه واړی مونږ نه خزو څه جوړ د مالدارو خزه وګورئ مالدارو نه څه جوړ کړو د غریبانو وګورئ غریبانو کور د میردین جماعت شدوی ورته ډټسن او سوزکه وکي او دوپلای مار ور سره کېني داسې په بالا مانه تیرې او دوپلای ورته غږیږي او خزه سرک تم ګوري او دغه کوي دغه نه د غریبانو زن طلاق خزي نور څه وایي ملک ټول اړه غړې شو خو خزو تلا حق نه دی ملاو اوس په نیمه چې نور لا څه پاتې دي رم چې چرته پټه باندې تپوس مې ته وکړې خزو نه او ما سره لګیوم نه چې زمانو موري او د تورې بلانو موري چې دې تغلی غوندې وم چې نور څه حق پاتې دی چې زه درته پیدا کړم سره خو باغو چې خزه به نوم اوریدو یا د سړی هوا به ولیدا په شروع به خزه پټې دا اوس دا کټای په لار روانه تبته په شروع پټې دا سه دربان دي درسوري لار هغه حیا هغه پردا
په ټانګه کې په بورکا کې به خزه روانې هم ټانګې نه به غیر چا پیر پردې تړلې سرمایدار او موټرونه بو موټر کې به پردې جوړې کړې وي چې په بورکا کې زما خزه چرته څوک نه ګوري د معتبر دا حالو د غریبانو دا حالو هغه حیا او هغه شرم هغه ارڅلا اوس دغه تپاتیو چې دا تاسو څه ګورئ لګي او دا چې څه ګورئ دا زموږ د اعمالو وجه ده که تاسو په دې ملک اقتدار د هغه چا راولئ چې د چا خزه پرده کوي خزه پرده کوي تب وګورئ چې داغه نه بیا به پردې خزه څنګه وګرځي نن خو تاسو اقتدار د هغه چا په ملک راولئ چې د چا خزه شاملاتي او لوري شاملاتي یې کنه ګرځي هغه پسې ګیرو والا دلته یې ګیری والا ما پسې بدلی مستم راتلو او هغه راسي بیان دی لیدلې हामी لیدلې خزه ډاکټر کې کینولې پولیس سټیشن ته بوت خو چې ویلم داسې بوک شو په ډاکټر هغه راسي زما مخې ته نه راغلی دا 2 کال دریم شو ګیرم وا دا ګیرو والا زما عزیزانو ارث چې دي دا زمونږ د لاسه دي دا ملک بے حیا زمونږ د لاسه شو دا ملک بے غیرت زمونږ د لاسه شو دا مونږ شرمېدل ملک زمونږ د لاسه شو سچ دي زمونږ د لاسه دي او زمونږ د عملونو سزا مونږ ته ملوي تاسو روزانه ګورئ د خان خو یو وختي چې ضرورتي کوسیلا بیٹک لا دراشي او ضرورت پورا کی بیا درنزي ٹھیک ده ته همغه منګ کې ګویا پس سوره بکنی او خاورې بدر باندې شیندلې کیږي همغه منګ کوره کله بغاړي کې کېلې ګرځي او کله به مالټې ګرځي او کله به چابړې لګولې او کله به دې سي صاحب پولیس بدیونی یا یو ګورې نه ځنه منسوکو رسوکم وګنا کوم اورس چې غړې دي ما خو لیدلې په غړا هغه په سګر مرز بداو چې په دې ملک نظام چرته خدای راولي دا هغه خلقو چې چا کې خپل حیاوي او د چا په کور کې حیاي الله هسپتال تک ورشه کټانو لورشه کچرو لورشه الله سره نیولې قوم سر رسوا او ذلیل یې په دې درې ځایونو لیدل هم خپل ذلت لو یلاره به روانه کړی صاحب بنځش په تکسان به پکې ناست او تبا ډرایور ناست نیا د ټریفک سپای درې نیمه چټا کوي لاس ده شو شپېلې وګورئ چې شپېلې وګورئ تا نړ بوټوس په چوک کې دوه راړه کاغذونه کاغذ بداسي داسي تب سم فرعون متیاز ولا بچاته لاره نه ودره او چا دې ودره روبا سکا کاغذونه غلدار څه خدای ده پخور پرچر غنی مور هذا خدای خاطر ودا فرعون بچیا تا سره خو چا خبره نشو کوله دا دومره ګډر در نه ولي جوړ شو لیدلین دی خپل ذلت هغه وخت استا پختو غیرت کرته لاړ شي تا سره خو په کلی کې څوک خبره نشي کولای څوک خبره سره کوي داس پکې اوس یو سپای ګوټي رونی وي زما په حالدار ته خدای دې پات کله پختو ورته پریږدي کله زم نه دا چرته کې دي قانون دی لاس کې وابست پرې دم دي چر نو صاحب د نه دي د تیزونو واری او نه دي د پسکو واری او پختو مختو دي هر څه د سنبای نه وځي
لیدلن دا غټین کې خپل ذلت بیا دې چې تانی ترا ونی او ولات کې دی واچي او در سره جوخته د غلو ټټای وي هغه ذلت خپل لیدلې دی بیا دې چې کچرو ته چالان کی هغه ذلت خپل لیدلې دی چې الته پزمکه د سپی غوندې ناشتي زما دینانو د دې ټولو ذلتونو وجه چه دا د ټول قوم د خدای نه بغاوت ته چې دا قوم مالک حقیقی نه پیژني مالک حقیقی سره رابطه او تعلق نشتا نو خدای ذلیل او خوار کړ زما واده چېونو یو سړي راته ګیله وکړه ماته وی چې تاسو چاته ومنه مال پمام د پلار حق دی ما چرې د چا د واده ورږي پړي ولنه مال پما دې سموټ خرڅ کړی زړوښه ما ته چې څوک د واده وي دا غدین خدای سټاو باسي ته په عمر کې تلې نه ما کار مې څه دی غریب سړی کار مې څه دی د پیغمبر سنت مونږ پریخي دي مونږ تبایو چاله پریخي مولیانو پریخي پیرانو پریخي میاګانو پریخي عوامو پریخي خواصو پریخي د پیغمبر سنت پریخي نو خدای مونږه پریخي یې کنه کته د پیغمبر سنت ته نږدې رااله ته د ځان تماشا کوا ایس تکلیف په درته ایس په زندګۍ کې مې د کارډ نوم بدی شي کارډ کلور مې واده دا او کزامن مې واده کړی دي څوک بدا ثابت نه کی چې ما کارډ هرګه زما د زوی واده یې کړاله بیا ورجی کارډ مان نشته نه چرانش کارډ نشته لازم خپل کارډ نه خراب راځه کارډ دې صاحب چشمه نه دا چشم بدرتا غړوم په خیر براغله متمنی شرکت پلانی خان او پلانی خان او پلانی خان او دا مور پر کټي ټول را په قطار کړي پکې سه پلانی خان په دغه خوشاله بس خلق دې دا بنی آدم او زه په دې خوشاله کوم چې ته زمانم په کار کې وړي کې چې متمنی شرکت دې دیګل مولا دې خدای کور راځي ما څه دلته غوړ دی او دا هغه پکې زمونږه دکان نامه ور کړو خلک بدل تر اتل هغه دغه خو څه نشته کومه بس کې واده مخ کې دی دا هغه بیهوده قوم دا دغه قوم نسل نه دی چې کوم قوم به د خپل لاس بوت جوړ کو خدای به ورته وی دې کنه خپل لاس به بوت جوړ کو ول به دا زما خدای یو سړي خپل خدای خیرن شوی نو راویستو ویلم بولو چې ویلم بولو نور ته کې خو چوچ یو سړی را روانو هغه ګیدړ ساتل دو ګیدړان ساتلیو نو ولکه داسې دي ول دا خدای مې لک خیرن شوی نو ام لمبولو هغه ګیدړانو نه پړې وستو ور پرې خو ګیدړ خو چې متیاز کینو پوچا تکي داس هغه وراله په دې بوتي متیاز را پرې چې را پرې خو نو دا چې د چا خدای نو دی وی چې رب یبول سالبان براسه رب یبول سالبان براسه دا چې شم خدای کې دی شي چې د چا په سر کې دران متیازي کوي بس ورغله دی او لخته ورته نیولې د پټکی مات کړي
اور هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ایمان راوړ. موږ هغه نسل نه کړی. هغه د خر دارالعلوم صرف کې مدرس و. شرع قائمه سره یو کتاب د کوټي یو طالب پکې د لورلای علي ونه غوندې ما ته چې مولوی صاحب زمون په مشرانو کې چرته کافر تیر شوی دي. مالډر ولخان بیا رستو مسلمانان شوی موږ مالا ولوس پوه شو مالوالي ولما کې کله د خر رات ټوپوي نو زه په دې سوچم چې دا چل څه دی او دا چل دا دی چې هغه د کافرو د خر رګ ما کې را روان دی نو هغه د خر رګونه په مونږ کې را روان دي. دا سمېږي نه هغه به واوري چې خدای دې خوار کته خو ډېر زبرګي خو خسړې تسوي خپل اندې به دې زمکه او تختی. عزیزانو مونږه اسلام چې دا یو رسم او رواج دی. رسم او رواج سن تجورشی دا تبلیغی حضرات دیر دیالتاو دا سن نه زیات شکایت کئی چې دا غزه خلق جماعتونو قرآنی او دای او دای نو دی خلقو تجورشی بھئی تو مسلمان ہیں؟ ہاں جی مسلمان ہیں. ہمارے گھر میں کوجا پڑا ہے. ہمارے بڑے وضو کرتے تھے اور نکا زمان کوزا پر اتا دا او 10 پہ پکولو تو مسلمان کوزا زمان دا مسلمان ہے دلیل دی. معززانو دا زمانگا اسلام نون چی دے دا یو ملکی رسم و رواج دے. لکا کافرو بچوی بلکا بوتان والی خدای ما نہیں وجدنا علیہ آباءنا وجدنا علیہ آباءنا زمون پلار او نکه په دې لار تیر شوی دي نو بس مونږ هم په دې لار روان نور په پوهیږو نه. اوس مونږ وایو چې وجدنا علیه آباءنا زمون پلار او نکه باندې مسلمان نامه نور ته خبر نه چې مسلمانی څه ته وي. یو بزرګ بادشاہ ورته وي ورازا ویسه چل دی ویزه د خپل نیمه بادشاہي تعالی درکو نیمه بادشاہي مال راکې ویلو هغه ورته دروغ نه وای. بادشاہ ورته قران خورو چې ز خپل نیمه بادشاہي تعالی درکو تاسو په ایمان وای دا جمعات کې چې ناشته لکه ته وای او تکالیه چې دلته دا بادشاہي خلوی شه دا وزیران نه زمونږ چې دې درته وای چې خپل وزارت کې داسې مشیری درکوم 15,000 ګامه ټوپ به وه کنه تاسو نه وسیږئ کنه سمینه ټوپ به مو وه چې یا الله دا ورځ تکما چې وزیر صاحب مال مشیری راک موږ ټول داسې ا بزرگ اوس ځان تم ګورئ او چې د چا خدای سره لگاو هغه تم ګورئ. بادشاہ ته وایي چې نه یاره دا تاسو هغه ورته قسم وخورو چې زنیمه بادشاہي تعالی درکو. دی ورته وایي چې چون چتر سنجری رخ بختم سیاه بار در دل اگر بود هوس ملک سنجرم. اے بادشاہ د تور چترای غوندې د زما د بخت مختور شي. چترای توري زما د بخت مخ د تور چترای پشان تور شي. در دل اگر بود هوس ملک سنجرم کزما پزړه کې بستا د بادشاہ هوس وي نو مخ نه تور شه. ولی دی ورته وی زانگا کے آفتم خبر از ملک نیم شب
زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جون میں خرم. اے بادشاہ زاغد نیم شپے پا بادشاہ چے خدای خبر کرے ما زما دے پا خدای قسمی کستا دا نیم ورد بادشاہی پا یو اربش بادنے والما نیم شپے پا استاسو بوائی چی دا نیم شپے بادشاہی ستاوئی. حدیث کے راضی دا ابو ہریرہ روایت تے چی اللہ ما یلیق بشانی سچ داغ شان دے پا نیم شپا کے دا دنیا اسمان تا تشریف روڑی او ملیکو تا وی چی زما و زما دا بندگانو منس کے چی سمرا پردی دی دا لڑی او اللہ پا دا وقت کی آوازو کی چی سوچتا چی دی وقت کی چو غواری او دی ورکم او پا دا وقت کی دا اللہ والو سره د ملاقات یو جلب وشي. نو بزرگ ورته وی چې د نیمې شپې په خوان خدای زو خبر کړی ما ستا د نیمې ورځې بادشاہي والله که په یو وربشي ماله. اوس هغه حسن چې چا لیدلی نو د دنیا د بادشاہو حسن ته بلار شي. ځکه رحمان بابا وی چې په خایس زما د یار ندی خبر سوک خائستان زما د یار ندی خبر سوک چه خبر شی پر بندی دغه در سوک. زما د یار حسن چالی دلے نه دے کچاولی دو والله کده بل د مړی خبر ګرځول چي دي دا خلاف سنت دي. مړی وشو نو په اخبارونو کې او په ریډیوګانو باندې او په ټلویزیون باندې او په بازار کې په لوډ سپیکرونو باندې اعلانونه کول چې دي دا خلاف سنت. د مړي متعلق صرف دومره اجازت ته چې کفنو ګنډلې شي او قبر زر تیار شي او د کلی علاقې غیر چاپیر صرف دومره کسانی چې جنازه قدرې وشي او بس خلاص. ما پسې دلته سره راغی چې ازمونږ استاد وایي چې دا خو چې څومره ډېر خلک یې عمر ډېر ثواب یو چې څومره ډېره دنیا یو جنازه درانه او پلانې چلی او ډنګړې چلی مال غوګونه مې مخره او استاد ته دی وایي چې تا کم کم کتابونه ویلي دي هغه ولي کما تراکا چا کم تانی ویلې چې هغه کې درته بیا وخه. خدای بندگانو په خبر ځان پوهه سمره ډیر خلقی هغه په هغه وخت کې چې قدرت اتفاق داسې برابر کی چې لویه دنیای او سړی پکې مرشي او پیودري. په خبرونو راغونډول خلق په لوڈ سپیکر ګرځول په پیښور کې زمون خار کې رواج دی لوڈ سپیکر ګرځي. ہم افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں چې پلانے مرشو بس لاړو خبر اخلاص عربو کې چې مړ شو هذا خلاص ما فيه شيء خلاص. کارپوریشن والا راشي او کفانی مو کې ویم لمبي او بي سي او جمعات کې جنازو کې او بس دنه کوي خبر اخلاص. دلته به صاحب سلیریش ګنټي سار کړی چورګه خلق نه را رسی ورته. دا ټول کارونه خلاف سنت. ويكره
حدیث شریف دا سے دے وَيَكْرَهُ إِعْلَامُ الْمَيِّتِ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْمَحَلَّاتِ إِلَّا الْأَقْرَبَاءِ اعلام د میت چې ده په بازارونو او په محلو کې دا مکروه دي الا الاقرباء مگر خپلوان به خبره چې کوم د دې مړي رشتہ دار دي ایت به خبرو کې د دینه سیوا ناغوی چا اوس پوه شما نو د دې وجنه عزیزانو دا مشکلات مونږ ته دي ځکه چې مونږ دین زده کړی نه دی او اهل دینو ته نږدې پاتې شوي دي په دې ملک کې دا رواج هم دی د ښځې چې کټوی باندې کړي او جوش وي او تویږي یا پیره بابا راورسي یا پیره بابا راورسېږي یا لوی ځوان راورسېږي وغیره وغیره دې سره که دا عقیده یې د سړي چې په دې आवाज هغه ما ترارسي او دا کټوای د تویدونه بچ کولې شي دا کفر او شرک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ډېر لوی مقام ورکړی دی د ټول کائنات نه لاندې د ټول کائنات د پاسه او د الله نه لاندې دا د رسول الله مقام دی لیکن په خپل صفات مختصه باندې اللہ پیغمبر موصوف کرے نہ دے ہر ذے موجود ہر وقت اوریدن کے دا صرف د خدای ذات تے پدی صفت باندې غیر اللہ چرته موصوف نہ دے زمون پر عمل کے دا سے خلق مشتا اگئی وہی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے وی اللہ سره خو یو توحید دی هغه سره نور څه دي چې سالو مونږ به رسول الله نالو اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مدح کول چې د خدای بی عزتی په کې وشي نو پیغمبر دا برداشت کولی شي یا خدای دا برداشت کولی شي عیسایانو د عیسی علیه السلام دومره لوی احترام او عزت وکړو چې د خدای زوی ورته وي تاسو ورته کافر وایي کنه ها عیسایان څه بلد ځکه چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وي د بیبي مریم دومره لوی عزت وکړو چې د خدای ښځه نعوذ بالله ورته وي تاسو ورته کافر وایي کنه عزیر علیه السلام د یهودو پیغمبرو هغه مقام ته یهودو ورسولو چې وقالت اليهود عزیر ابن الله و عزیر علیہ السلام د خدای زوی دی یهودو ته کافر وایي کنه وایي ٹھیک شو تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مقام ته ورسوي چې الته د خدای بی عزتی لازم شي نو تاسو به کافر شئ کنه بشئ نو د دې وجنا اره خبره ته سوچ کوي فکر کوي د غیر الله نه پیغمبران استما تواچی او قبر ته تورشه او استاد عقیده چې زما د پلانې مراد دا قبر پورا کړي هاي نو دې قبر کې دنه یو ولی پروت دی او ولی لوی دی او که پیغمبر لوی دی نو زما عزیزانو عرض می داو چې هیڅ مشکل کشا دا اللہ نہ سوا بل څوک نه دی ایس حاجت روا دا اللہ نہ سوا بل څوک نه دی کشتا بل څوک هم شته چې هغه نه سوال وکړي لکه خوشحال خان خټک ته یو خزر اعلی ول ته خو شاعر او د سر نواله تر خپو پورې یو زیب ما کې نه پرې دي چې ته د شعر نه او نه باسي او صفت مې ونه کې هغه الخان داسې ورته وکړه لګیا سترګې دې داسې دي وګونه دې داسې دي ننګي دې داسې دي شونډې دې داسې دي غاښونه دې داسې دي سینه دې داسې ده ها 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 چې نوم ته راغې نوم ته
اخر کې ورته وایي چې د نامه نخکته حل ویلې نشما د نامه نخکته حل ویلې نشم د نامه غټای دی ګل دی د ګلاب دینم کې که خیالو کوي څه شي غټای دی دینم کې غټای د نامه نخکته حل ویلې نشم حیا او د ادب او د احترام د وجه اگر چې پاکستان کې خلنامه نخکته حلونه شروع شي ستا خدای کور ران کا پدی پاکستان جوړولو ستا خدای بیړی غرقه کا ستا خدای هلاک او تباہ او برباد کا د اسمانونو کال چې په کوم شپه نه وکیږي پنځلسم د ليله القدر باندې پیغمبر په ټول شپه په عبادت ولاړو چې زبان نه رجستر په عبادت شروع شي مسله خدا ده دی د کال نه شپه باندې پاکستاني کنجر او دمی چې دی ا بربند سره کو تر وتی چې نو کال شروع شو ټول شپه په وی سی ارونو په دمتوب او کنجر توپ تیرا کړی دا چې د کال نه شپه ده اخو خوشحال خان خټک وندې و چې د حیا دا علمو چې د نامه نخکته حل ویلې نشم زما عزیزانو دا ستاسو ملک دی ډېر ډېر مبارک شه خدای بم پکې ډېر ډېر شرمای که خیری او ډېر ډېر به پکې رسوا کېږي غریبان خو شرمېدلی په غټانو شرمېدل خدای دې دا نور په شرمونو شرمای هغه په څه شرمي ابي غیرت په څه شرمي شرمېدلی په څه شرمي نو عزیزانو عرض میں داو چې دین او اسلام توقع تصورم په دې ملک مکوي بس کمال امداده چې دا ځان قدرم بچو ځان پرونی او سړی راغی مولانا صاحب زه تبلیغی مرکز تا کله کله زما نو چې زه راوځم نو هغه اثر را باندې بیا نه پس ګډو وډو سر شو نو ما ورته وی چې تا نیت کې به څه فرقي ته په نیک نیت ورځه او دا وایي چې خدای زه د نفس اصلاح کوم ته بیا تماشا کوه چې پتا اثر کیږي کنه ډېر خوشحال شو غریب او چې ما سوچ کو چې دا اوس دړنه دا پښتنه د مانه کړي نو عزیزانو دا ځان قدر چې دی وخت کې تاسو بچ کئ دغه تور ده بچی بچ کئ زمون بچی تباکیږي لګیا ده د مولیانو بچی تبادی د پیرانو بچی تبادی د میاګانو بچی تبادی د سیدانو بچی تبادی د شیخانو بچی تبادی د اجیانو بچی تبادی غرق دی غږ نشي کول په خوا به جنکای مټی دی دی اوس کالک تاسو غږ کې د سور بچي هغه مټی دی دا داسې ذلیل قوم دی او وایي وقتن فوقتن خدای کم سړی چې واګي وشلی او د دین نه باغی شي د سپی په مرګ مري مري کنه مري د سپی غوندې مردار پروتي او د سپی په مرګ مري مونږ ته به مرګم د سپی نصیب کیږي د سړیتوب مرګ به مونږ ته نه نصیب کیږي مونږ به د سپو په مرګ قسم په خدای دی د یو قبر سره جمعات دی باغی کې کوم امام بچ ورغه ته تختیده بنو یو نه ما تاسو کو چې حرکت ته ولې راو تختیده تا ته ډیره تنخواه ملاوي ما ته مولانا سے په خدای مې دې قسم چې شپه به سم لاستم دې قبر نه به سپو غپارا وتا
داسې غپا به پکې جوړه شو چې ما به چې د سپي په جمعات راوخته ما خوري نو ته ځکه او تخته نو موږ په قبرونو کې د سپو په شان غاپ دا خو چې شمدید واقعات دي چې د قبرونو نه ښکارور لړمان راوتی خلکو لیدلي خلکو نه دي ما لیدلي ما او کچا ټټو کنو بوزمه ولا خیمم تاسو پوه شئ نو عزیزانو عرض می داو چې زمون مرګ په خدای خبر چې څنګه د ایمان دولت ځان سره اورل په دې زمانہ کې دا سوچ مکوئ دا تصور مکوئ مونږ به د ایمان دولت سارانه ولک تپوسو کوي چې زه تماچی جوړوم الته استاد راتوي چې دا ګټه آرامه ده مالا استاد دی چې کوم دی امام دی دا علاقه خلق پودر خرڅي چرس خرڅي یتیم خرڅي غلي کوي ډاکي کوي اجرتي قتلونه کوي نو استاد توای چې تاسو قلبي کې دغه خوراک وته کې خدای دې خانه خراب نو موږ د مردار خورو امامان یو زمونږ ټول خوراک مردار دی زه سره شم چې دی جمعه تعالی دا روټای دی راوړی دا دې پالاله غټلی کا پارام دا ویلې شم او چې راوړی بس پلاته ورته و چې په تندر دی ولګي واست چل کې مازیدانو خپن شي ک تاسو جهنم ته زین موږ به هم سرداران یو زدا ویلې شم پادیره چې دا پړی د جنازه زنه کوم د ژوند ما ته معلوم دی د دې حرامي نکاح زنه تړم د زندگی ما ته معلومه ده دا مونږ ویلې شو نو په وطن چې د ګنګای سیلاب راشي ا د ګنګای سیلاب نه جمعاتم نه بچ کیږي او نه تی مولا بچ کیږي او نه تی پیر صاحب بچ کیږي پیر صاحب په خلوت کې ناس له لوی واسکټه چوله پیر صاحب دوا نه به نه بس او د غلا پیسې ولا ورکه او د الله سوچت کی چې خدای دې د خنزیر بچي نورم لوی خلق بچ کیږي نه لا را خلق هغه خلق لا اوس مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه غوندې بڅوک چرته پیدا کی جنازو سره بنتلو بالکل نه طالبان ورته حضرت ولی ولزه چې روان شم جنازې سره او مړی تا وګورم نو ایمان ور سره نه بې ایمان رواني ما تکشف شي داغه د جنازې نو دغه سره ایمان نه نو زه د بې ایمانه جنازې لنظم او حضرت لاہوری بکم جانا پیدا کر من خو په 2 او 5 روپے د اتو وارو جنت ټیکټ ورکم نو عزیزانو عرض میں داو چې سبحانك اللهم یو سبحان بس کده دې په وزن پوي شوي سبحانك د دې په وزن پوي شوي په خدای قسم چې جبه بمبل خبره بیاونکي د یو سبحان الله په وزن کا پوي شو د بخاری شریف اخرینه حدیث ته اخرینه چې بخاری په ختم شوه دی دو کلمې دي دو کلمې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دو کلمې دي په جبه ډېره اسانه او د میزان په تله کې به د قیامت پورز
د احد د غرونو غوندې پرتی د میزان تله چستانی کی او بدی تللی شي نو دا دو کلمې به د احد د غرونو غوندې راشي او د نیکای په تله کې به واچولې شي. اکمی کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. وجب ډېر آسان او د میزان په تله کې به د احد د غرونو په شان کې خوده شي. بجای د دې چې زمون خله نور خبرې کوي نو دا جبه ولی په دې عادت کو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بلم لا سوچتا چې داغي پاکي څوک بیان کی سوچتا مونږ په بیانو مونږ هو کله اوقاف وزیر دی جمعه تراشی ورته وای وزیر صاحب دا زه استاد خپل قابل چرته چې ته خدای راوست. توقاف وزیر ته وایي چې اوقاف وزیران شپه ورځ د سود د زکات پیسې تقسیموي. تقسیم شپه ورځ مردار یو پلیتی او ګندګي ده. وای دا زه چرته د دې قابل چې استاخ په مبارک ورته راځي. هغه وجه څه چې درکې پک نازیزانو چې مونږه زدر کدا دې پورې وایم چې غله په لار روان نور غله ناشتو نو چې ناشتو هغه ورته لکه څوک یې ول چې څنګه یې دغه سیو سمو لفظوا غلو نور غلو تاواز وکړو چې څوک یې ول چې څنګه یې دغه سیو مطلب دا یو غلط تاسو نه غلط مونږ نو ماما چې څنګه یې دغه سیو چا پیریدا شپه ورځ ورته دبله او باجی غږی قوالی دا دوپړی دی او باجی دی او سرناګانی سچل دی دا چشتی طریقه ده هغه تمغه نشي. چاپ کې صاحبہ پیریدا وې دی پس پیغمو کې ذکر کوي دا سپیگمو والا زمونگم مرگری پاتی شي داغی جواری باتای بمڑا کی اور صاحبہ پرش 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 سپیگمو کی بات وہ ساغیلا با صاحبہ 3 گھنٹے سپیگمی سنے ذکر چے گری تیروی دا سپیگمو ذکر بات اس کے نو سکے اور ڈل ارچا سرشتا دا ذلیل قوم چے دے دا ذلیل قوم ارچا سر مرگرے دے یو تورلم پلارا راتلو مرگرو تموی چر عزی دلتم دا دیر دم دام ډیر دی چې دا د قصه وګورو چې دیلا په کمالوبه کې دی چې ورننه وته صاحب مریدانو مالټه راوړیو کېلې میلې د ډیر سات پس د کوټې دراوته حضرت صاحب ما ورته چې مون فروان یو بس تا ملاقات تراله ولو جزء دنن لګ مصروف ما خدای پاک سره مې په ټلیفون خبرې کولې ماته بس امرګرو ته مې چې را پاسې ته دا پس بلا وورېدو زه چیرزو اوس د سره څه اوس کدل دې په دې خله یو پړک ورکو دې تانه تلاړو رپورټ یو کو
ما بنیسی چې تا پړک ولې ورکړی دا خپل کار دی دا خو ملک دی ازادي دی جمهوریت دی جمهوریت کې کسو غړیږي او خزه غړیږي که لوري غړیږي که زامنې غړیږي کمران توپ چې سو کوي جمهوریت کې پاغي پابندي خوشتا نه تون لت پداسي ملکی او تون لت پداسي جمهوریت دا زمونږ د ملک کومنګ یو مونږ په یو رنګ کې اسلام نه نخره جوړه کړې ده او کپیران صاحبان دي هغه په بل رنګ کې اسلام نه نخره جوړه نو دې وجنا عزیزانو عرض میں داو چې د قران کریم تفسیر چې ده هغه عمل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل اوس شریعت دام ده چې په درویشت کاله زمانه د نبوت کې درویشت کاله زمانه د نبوت کې چرته دا ثابت شي چې پیغمبر پردې خزه تلاش ور کړی چرته سره سهار ټیم کې ولاړو تیار غوندې وا خبرې کولې صحابه تیر شنو هغه ته आवाज وکړ چې आवाज وکړو چې زما دا پلانې بیبي دا فلانې اصله چې تاسو کې تیر شي چې پیغمبر پردې خزه سره خبرې کوي لګیا نن پردې خزه مون ورسره ډانس کو غډیګو ورسره پردې خزه جوړې کړي سنگار کړي مونږ په سملو کې ځان سره کېنولې دي بیا دا قوم د سړینا خزه ته زیات په شوق ووټ ور کوي بس بچکه په دیني منبرای کې دلته یو تلک جان ہے ورته وی تلک جان آلندر یو ورځ ماوډي د اریان شو په دیني منبرای کې کمیټای کې د دې په خبر خلکو تلک جان تم ووټ ور کړو او هغه هم د کمیټای منبر کړو د نور نامه بدر ته عالم جمعه ورځ دا او منبر دی اوس خلینا می نورې غړي وړي بیا وځي زبردر ته څه وای چې ستا په ملک نن خزو سال جوړ کړي دي خزو دیو جن عزیزانو شرمیدل ملک پروئے زمین نن د پاکستان نه زیات چرته نشته او نور به شرمې گئی اوس هغه بل خبره ده چې شرمیدل په څه شرمېږي نه پدې پوي چې په تمام مردارو کې دا خنزیر ولی زیات مردار ده مردار خرم ده مردار سپیم ده مردار ټپوسم ده مردار وغیرہ وغیرہ
لیکن په دې تمام مردارو سيزونو کې د خنزیر نه زیات مردار پل چرته نشته. علماء لیکي چې دا خنزیر خون د خدای پیداوار دی او حیوان دی، دا دې دومره ولی زیات پلیت دی. دا ولی علماء وایي چې د دې وجه دا ده چې په حیواناتو کې خزه او نر وي، لکه سړو کې چې خزه او نر، او په حیواناتو کې هم د سړو غوندې خزه او نر جوړي وي، مارغانو کې وغیرہ وغیرہ. کم نر حیوان چې کوم خپل ماده سره جوړ شي، هغه وخت کې مجال دی چې بل حیوان ورته نږدې راشي، چې راشي چکونه په لګي او پلت وي. خنزیر چې کومه ماده سره جوړ شوی او بل خنزیر راشي نو دته یو طرف ته شي بل ورته پری، چې بیا بل راشي بل ته یو طرف ته شي بیا بل ورته پری. نو خنزیر په خپل خزه غیرت نه کوي. د دې وجه الله په تمام مردارو کې د خنزیر نه زیات پلیت بل کم شي نه دی. یو بل کارم کوي خو هغه د منبر د وین وسونه دی. نو خنزیر چونکه بے غیرت دی، په خپل جوړه او خپل خزه شرمېږي نه او په خپل ورته پریدي او بل ورته راخوشي کی. د دې وجه نه په ټولو حیواناتو کې دا زیات پلیت. او ای په ایمان په پاکستان کې دا خلک شته که نشته؟ خزه ته وایي بیګا خو نه وایي سویلی کرم شپه وه. نو ما وی چې سویلی کره د شپه وه که سویلی کره د شپه وه؟ سحر تاسو وګورئ میړه د باګړو دلایل او د پروتي او دار اوزي بټوا به هم شاته چولی، پنکونو به پالشم مګلې، یو وړه بټوا لاس کې نیولې دا د باګړو دبلدینې ګټي او دا په بټوا کې ګرځي ټول ورځ. ابل اورز دی عمری دوا ته تلم چوک شادی پیر ورته وي، چوک شادی پیر چې پاغه کې مې کوم حال د خزو ولیدو. اے پروردگار مالستا سمرا عظیم صبر دے چې دا دنیا په بل اړه نه. یو پکې بډای و راندم وانو د لاس نه نیولې وراخ کړي او دکاندار ته ودرځن هغه پودړي په لاس شي نه کته. ته خدای دې دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12